دا چې د امریکا، روسیې او طالبانو ترمنځ کومه پټه معامله روانه ده او افغان ولس ولې بې ګناه وژل کېږي، نن مو د همدې په اړه ټول معلومات درته چمتو کړي دي. ګرانو ملګرو السلام علیکم، زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. ویډیو تر اخره راسره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو تر اخره وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. امریکایي جنرال: د روسیې انعام مهم نه دی ځکه طالبان اوس زموږ کلک ملګري شوي. امریکایي جنرال وایي د روسیې انعامونه او پیسې مهمې نه دي ځکه پوهیږو چې طالبان موږ سره ملګرتیا ته ژمن دي او اوس راباندې ټک هم نه کوي. په منځني ختیځ کې د امریکا ځواکونو قماندان جنرال فرانک میک کینزي له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې دوی پوهیږي چې مسکو به هیڅکله د امریکا ملګری نشي. د په خبره روسیه تل په افغانستان او نورو سیمو کې د امریکا د غوښتنو او اقداماتو پر خلاف کړنې ترسره کوي او پر دې هم سترګې نشي پټېدلی چې دغه هیواد په افغانستان کې هم طالبانو ته وسلې او مالي مرستې رسولي. هغه وایي د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکړه د اندېښنې وړ نه ده ځکه که طالبانو ته انعام ورکړل شي یا نه، دغه ډله نور پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي. بلخوا ټرمپ تازه هڅې پیل کړي ترڅو سپینه ماڼۍ کې هغه کسانو ته سزا ورکړي چې د روسیې او طالبانو د ملګرتیا په اړه یې رازونه افشا کړي دي. ملګرو، نن سبا ټول په افغانستان کې عام خلک او افغانان بې ګناه وژل کېږي ځکه چې امریکا، پاکستان او روسیې سره پټه معامله کړې ده. روسیه له طالبانو سره کومک کوي چې امریکایان ووژني او امریکا بیرته پیسې ورکوي چې له اردو او داخلي جګړې زیاتې کړي. نن سبا ټول زموږ عام ولس بې ګناه وژل کېږي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. ویډیو در سره شیر کړئ چې نور ملګري هم په دې اړه خبر شي او له دا قسم خبرو نه ځان وساتي. ملګرو، دا ویډیو حتما شیر کړئ او چې ټول ملګري مو خبر شي. بله ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.